السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او زه ته روژه ماتي لرالم ځان سره مې خوراک هم راغستی دی خو دا ته یو بل څه درښایم پارکینګ لاټ کې چې کوم دی نو کسټمایز لایسنس پلیټ یې درښایم کوم کسټمایز مطلب څنګه چې نن سبا په پاکستان کې په پاکستان کې خصوصا بیا په خیبر پښتونخوا کې چېرته چې خلک چې کوم دی نو ځینې خلک د روټۍ پسې حیرانې ده ګوره US09 دا هم کسټمایز دی په $50 باندې کېږي دا لایسنس پلیټ په 50 نه شپېته کې US004 وګ وته کې دی US02 دا ویني دا ټول کسټمایز دي او دا د ورجینیا US15 کنه دا ورته کې دی دا ویني تاسو ښکاري کدی باندې لیکل غواړم وکیل خان هم پې لیکلی شم وکیل هم پې لیکلی شم و نمبر یې زه لیکلی شم US04 دا ټول کسټمایز دي کنه خو څوک پې کروړونه لکونه US03 دا ټول کسټمایز پکې نور ګاډي ګورم دا خو چې کم دی نو ټول کمرشل لایسنس پلیټ دي عام لایسنس پلیټ هم پکې ګورم ګاډي ټرنک مې کولو پرېښی دی د پیشو رانشي هغه خوراک رانونه تښتي نو دلته پکې کسټمایز بل نشته دا نور چې کم دی دغه ریګولر لایسنس پلیټ دی د ورجینیا تاسو ته به ښکاري خو دلته خلک ماړم دي پیسې هم دي ورسره خو څوک هم داسې نه کوي چې لکونه کروړونه روپۍ چې کم دی نو په مردانو په ثوابۍ او چې کم دی نو په بونیرو یا چې کم دی نو په دغه لایسنس پلیټو باندې ورکړي دغه پیسې چې په یو ملک کې دومره غریبي ده غربت دی او خلک چې کم دی نو ورګه خپل ګاډی بند کړم که نه ډیګې ولا کتک بند کړم مثلا چې پیشو راشي خوراکونه دا اوس وینې سني 97 تاسو ته ښایي دا میریلینډ لایسنس پلیټ دی نو که دلته زه لیکل غواړم وکیل 01 یا چې کم دی نو و نمبر یې ته لیک و ډیجټ تا اچولی شي نو دا ورته غوږ کې دا ټول لایسنس پلیټ دي زه راغلی یم دې بلډینګ ته ورنه راوځم خو لا روژه ماتي د ټایم شته نو ما راشه چې کم دی نو لږ ټایم به ضایع کړم او دا خبره دا وګورئ دا ټول تاسو ته ښکاري دا هغه لایسنس پلیټ دي دا چې کم دی دا کسټمایز نه دي او دا ټول غټ غټ ګاډي چې تاسو وینئ دا ګوره دا کسټمایز دی په دې به زه فکر کوم عام لایسنس پلیټ چې مثال په توګه تا ته په 80 روپۍ پرېوځي مثال په توګه نو دا لایسنس پلیټ به تا ته چې کم دی نو په $80 پرېوځي یا به دې چې کم دی نو 50 روپۍ به نه سیوا واخلي خو دا نه ده چې کروړونه پې ورکړي خو بیا هم دلته کې چې کم دی د امریکې هغه سیستم د هلته دلته هم ګراني ده نن سبا ډېره زیاته ګراني ده خو امریکا څه کوي امریکا چې کم دی ایٹ د اینډ اف د ایئر چې کم دی چې ستا آمدن کم دی تا ته ټیکس ریټرن درکړي پیسې درکړي لاندې ورځو نور د کسټمایز لایسنس پلیټ یې تخیمه چې څومره خلکو کسټمایز اغوستي دي کسټمایز مطلب دا دی چې خپله خوښه باندې پې نوم ولیکي لکه څوک پې KPK ولیکي که نه وچ از ناټ KPK ده خو دا خبره دا وینئ دا اوس خوا کې دا لایسنس پلیټ چې کم دی تاسو ته زه ورته لږ ورنږدې کېږم که نه نو دا اوس خوا کې دی دا اوس وینئ دا اوس دا کسټمایز دی دا د کسټمایز کړی دی ځان ته ته په خپل نوم باندې په خپل ورته دا ویلي دا تللی دلته کې چې کم دی نو کتلي چې ماله دا پې ولیکې که نه او دې څه کوي چې کم دی نو FN یوت سمثینګ لیکلی دی دا بل دی یو دا هم دی دا دواړه یو کسانو ګاډی دی پته لګي دا هم کسټمایز دی وینئ خو دا خبره چې کروړونه روپۍ په یو ملک کې چېرته چې غریبي ده غربت دی خلک نهر نهور دی یو بل د پیسو دپاره وژني او په هغه ملک کې زه راپاسمه چې کم دی نو په کروړونو په لکونو روپو باندې چې کم دی نو زه یو لایسنس پلیټ اخلم او خرڅوم نو ازا خبره چې مرګ خو هم شته که نه سړی به چې کم دی زه دغه کېدل نه غواړم کېدای شي یو سړي سره پیسې وي هغه وایي چې بس چې کم دی نو زه په خپل قبر کې سم نه د هر چا خپله خوښه ده خو بیا هم یو اجي صاحب دی یو پیرې اچ کړی په دویم ځل غاج ته هم ضرورت نشته که په دویم ځل غاج لځي یا دغه لځي نو هغه نه به هم خدای پاک تپوس کوي چې لکه ته چې کم دی ستا په ګاونډ کې چې کم دی نو خلک نهر نهور پراته وو که نه او تا چې کم دی نو هغې له چې کم دی نو هغې لرې پیسې نه ورکولې او راتلې چې کم دی عربیانو لرې ورکولې چې هغې چې کم دی په خلکو دغه پیسې بیا وډزوي که نه وډزوي مطلب دا دی چې کم دی زه مسلمان یم دغه خانه کعبه باندې زما هم حق دی چې دغه نورو مسلمانانو هم حق دی هسې خبره کومه که زه غلط یم نو بیا راته ووایې خدای مې دې ګناهګارۍ نه په دغه مقدسه ځایونو باندې زما هم حق دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ هم پیغمبر و زه هم مسلمان یم نو باید چې دې نه که مدني راځي نو یو ورځ چې کوم دی نو د سعودي دغه چې کوم دی دغه شرابیانو شهزادګانو چې کوم دی چې په نورو دنیا کې چې کوم دی نو مزې کوي او چې کوم دی په ټوله دنیا کې اور بل کړی دی پیسې به چې کوم دی نولي او چې کوم دی نو وسلې پیلي او ډزۍ یې پې یو ورځ دا ونه شي په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا غریبانانو تاسو چې کوم دی نو راشئ چې کوم دی تاسو لږې پیسې درکړو څیزونه درکړو چې کوم دی ځکه چې موږ د اج نه چې کوم دی نو 15 بیلیونه یا 15 کروړه یا 15 میلیونه پیسې ګټلې دي تېر کال لایسنس پلیټ دا ټولې نور عامې دي غوږ کې دی خو ځینې خلکو پکې ځان دپاره 50-60 روپۍ سیوایي ورکړي لکه مثال په توګه دی لیکسس ته وګورئ که نه دغه حساب سره نو په دې باندې خو زمونږ هم حق دی که نه حق دی او بیا خلک ځینې دلته کې چې کوم دی نو ځینې شیزونه سپورټ کوي که نه دا لکه اس کې دا څوک مطلب دا وایلډ لایف سپورټ کوي څوک چې کوم دی نو اوبو کې ژوند سپورټ کوي که لکه میانو نو هغه پیسې چې ته کله کسټمایز واخلې کسټمایز لایسنس پلیټ مثال په توګه زه وکیل خان ولیکم وکیل ولیکم او زه ورته وایم چې دا وکیل پیسې ځکه لیکم او دې سره لاندې چې کوم دی یو میې جوړ کړي میې ورسره ځکه جوړ کړي زه میانو چې کوم دا پیسې چې سیوایي چاته لړ شي دا ګوره میټ 07 چې لیکلی دی
کټ فرست ډېره ماشومان ورجینیا چې کوم د ماشومانو کې د ورجینیا کې چې کوم ماشومان ته خدای مې نه غلطي د هغې لپاره چې کوم پیسې جمع کېږي د در لایسنس پلیټ پیسې هغې ته تللي دي نه هوا هم چلیږي ښکلی مازدیګر دی باران هم شوی دی نه زه به تاویږم هغه ځای رانه روک نه شي ګاډی مې خو درولې دی داسې به راتو شي دا پوره پارکینګ لاټ دی خیال کوئ تاسو که نه داسې به راتو شو ځای چې ځو تر خو روان دی چې دغه پسې ګاډی را روان دی आवाज वाला और कम you need a ride my friend you need a ride oh you need a ride or somewhere okay my car de bakar چې بوزم له 10 روپے براګي ها دي خبره شو هغه چې ما سره 10 روپے 3 میله مې بوزا 10 روپے خو 3 میله تا نه بوزم آشنا کنه 3 میله ډیر 3 میله بزې 3 میله بیا راځي مو وګوره که دا کاروم کو خدمت خلکم کو کنه تاسو څو غریبی ده خپلم غریبی ده بهرم غریبی ده کنه ادا ته ګوره دام کسټمایز دی دام چې کوم نه دی بس مطلبي کسټمایز مطلب دا دی چې په خپل خوخه غسته دی او دا خبره نو زه چې زما زما روجماتي تم ټیم شوی دی زما ملګریم پته مدي او زه الک بوزم خیراتی د الله رضا لپاره بوزم هسپتال ته تلل غواړي نو زه خوراک ورکوم ولو او بیا دې بوزم خیراتی د الله رضا لپاره پوه شئ روجماتي لو بیا ځان رو سم ځکه چې روجماتي 10 منټه به 3 میله به چې کوم نه به 15 منټه کې وخلی کېږي نو زه ځکه تیز روان چې ګاډي له خواله ورشم صحیح ده اوس به داسې ورشو ځای چې ځو دا کمیونټي ده ګوره خلک هم ته بهر اس په بیسه نه راوته کنه زموږ خو چې روجماتي د ټیم پاتې سي کوڅې ته روزو په کوڅه کې ولاړ یو او دا خبره ځنې خبرې مې کو خدای مې په ګناګاریم نه او تاسو پر نه خپانه شئ کنه هرگز مقصد دا نه خو سړی خپه شي یار دا خبره مونږ چې دلته چې کم نه ځان لږ کم نه سپاخه کو او دوه نوړې ته واخلو په درې منوړې راته تاسو را یاد شي چې خدای پاکه هلته کې خلک غریبي ده غربت ده دا څنګه چلی څوک به نه هر پاتې شي وسم هم نه رسی کنه نو په دې باندې سړی خپه شي او بیا به چې کم نه چې ته ورنو هلته به چې کم نه کاکا او ماما به کې مزیم کوي په افریدي باندې شل 10 کروڑ روپے ورکړي په لانی باندې ها موږ پر ټول خلک متبر دي افریدیم دي شینواریم دي یوسف زیم دي کنه او هر څه یو نیم اټ دا خبره خو مقصد هرگز دا نه دی چې کروڑونو روپے موږ ورکو په یو لایسنس پلیټ باندې سب چې پای باندې لیکري وکیل د اسمان ټوټه خو نه را یا وکیل خان اسمان نه خو نه راکو شوی کنه عام خلک نو باید چې موږ انسانان یو او دا خبره نو بس په دغه وجه باندې نو د دې سره به زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازت چې چېرته هم یې ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ خوشحاله اوسئ او د لوی الله په امان